په خوست کې د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري په هغه کس د قصاص حکم تطبیق شو چې نږدې 10 میاشتې وړاندې د یوې کورنۍ 14 غړي په قتل رسولي وو. یاده پیښه د علي او تیروزی ولسوالۍ اړوند ابو خنا سیمه کې رامنځته شوې وه چې ذکر شوې پیښه د خلکو سخته غوسه راوپاروله او له حکومت غوښتنه کوله چې د پیښې عاملینو ته د اسلام په چوکاټ کې سزا ورکړي. ولسي خلکو او د قصاص ځای ته راغلو کسانو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د قصاص تطبیق د ټولنې په اصلاح او راتلونکي نسل ته د عبرت په ورکولو کې ډیر ګټور وباله. دا سل په سلو عبرت سل په سلو به دغه مخنیوي وشي بل سړی بیا داسې کړی نه شي. ډېر ظلم یې کړی دومره ظلم یې کړی چې ټوله خلقونه یې تباه کړې وه. که دا په دا عینن په سټوډیم کې نه وای هغه شی په بازار کې هغه شی عملي شوی وای چې ټولې دنیا دلې وای نو ډېر مخنیوی به شوی بل چا بیا داسې نه کړی. مهمه دومره مهمه ده چې ټول ولس ته ټول اسلام ته دا یو غټ عبرت ده چې په آینده کې هېڅکله داسې ظلم بیا تکرار نه شي او هېڅکله داسې ناجایز د حمال ترسره ته نه کړي او دې کارونو نه باید خلک عبرت واخلي. د ولسي خلکو په خبره هغه څوک چې بېګناه کسان په نښه کوي او په شهادت یې رسوي د دوی لپاره د قصاص حکم ډېر مهم دی څو په ټولنه کې شته بدبختۍ له منځه تللې وي. هیڅوک بیا دا جرأت هم نشي کولی ځکه هر سړی په زړه کې دا ویره لري چې داسې وکړم یا به زما سره هم داسې کېږي او انشاءالله د دې نه وروسته په خوست په عموما ټول افغانستان کې به دا شی اقدام څوک نشي کولی چې د یوې کورنۍ دومره غړي مړه کړي. خدایي قانون دی او د الله پاک فرمان دی چې څوک چې کوم کورونه د اسلام په ضد کې هغه دپاره باید هغه جزا وویني. نو دغه قاتل چې و دغه پړسیو کې یو 10 نفره که 14 نفره قاتلین یې هغه یې قتل کړي ماشومان ښځې ځوانان نو دغه په حساب کې اوس محکمې فیصله کړې ده چې دا به خپل قصاص ورسېږي. د معلوماتو له مخې د اسلامي امارت په راتګ سره هیواد کې دا 11 قصاص دی چې د شریعت په چوکاټ کې ترسره کیږي.